بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ تاسو ته د CSS په بیسیک باندې خبرې کوو. CSS کسکیډینګ سټایل شیټ ته ویل کېږي چې دا د یو ویب براوزر یا د ویب سایټ د سټایل لپاره موږ کاروو چې څنګه دغه ویب سایټ موږ ته ښکاره شي، کوم رنګ کې کلرز دي او د مختلف پراپرټیانې دي، او څنګه موږ یو ریسپانسیو ویب سایټ جوړ کړو چې دا هم د CSS دغه څخه موږ جوړولی شو. CSS د یو براوزر د سټایل لپاره موږ کاروو چې HTML describe the structure of the browser او CSS describe the style of the browser. Style sheet a list of CSS rules in a rule sets لري. خپل سټایل شیټ چې دی یا CSS چې دا خپل یو د CSS خپل رولونه لري چې دا رولونو یو سیټ دی، او یا هم د CSS رولز دی چې موږ تاسو په کې ډیو وایو چې ډیو خپل یو سلیکټر دی د CSS چې دا خپل کلر ریډز دی، او دا هم ډیکلریشن دی، مارجن دی، پی سلیکټر دی. که موږ تاسو وګورو ډیو چې دی دا خپل د ډیو او الای دا سلیکټرز دي چې موږ څنګه کولی شو په CSS کې یو ډیزاین راوړو او هغه سلیکټر ځان ته مشخص کړو. او کلر ریډ مارجن 20 پکسلز، داسې فونټ ویډت بولډ دا خپل ډیکلریشنز دي، یعنی کلر موږ ډیکلیر کې دا کم پراپرټیز لري، یعنی ریډ بلو چې دا خپل رنګونه دي. مارجنز دا هغه د براوزر له طرفو څخه یا له څنډو څخه د څونه فاصله واخلي. او فونټ ویډت د فونټ سټایل چې بولډ وي، انډرلاین وي، ایټالیک وي، چې دا خپل د CSS سلیکټرز او ډیکلریشنز دي. بیا موږ تاسو خپل موږ تاسو کلرز او هیکزا کوډز وایي. کلرز چې ته وایي کلر ته رنګونه ته وایي چې موږ تاسو تر ټولو مشهور درې رنګ لرو چې هغه بلو، گرین او ریډ دي، چې دا مشهور رنګونه دي چې په نړۍ کې دا ټیم د 22 ډوله رنګونه موږ لرو په نړۍ کې، چې دا ټول د اوریجنل درې رنګ لرو چې هغه گرین دی، بلو دی او ریډ دی، چې د دوه د اختلاط څخه یا د ګډوالي څخه د نور رنګونه په لاس راځي. اوس وایټ، بلاک، یلو، گرین. که موږ تاسو وګورو دغه هیکزا کوډونه دي H42 F4 F1 چې دا خپل دغه لایټ گرین کلرز دی، او دا هم لایټ بلو دی، تقریبا AB55EF چې دا خپل د دې هیکزا کوډونه دي د دا کلرو. بیا هیکزا کوډونه چې RGB موږ ته وایي، RGB ریډ، گرین، بلو، چې دا ټولو عمومي کلرز دغه دي چې دا نور ټول د دې اختلاط څخه په منځ راځي. که موږ وګورو 22 F4 F1 چې دا یو دا ډول کلر یې په لاس راوړی دی، یعنی لایټ گرین کلر دی، دا خپل د RGB له دغو کلرونو څخه راغلی. بیټا د ریډ څخه دی، او F4 چې دی دغه بیټا بیا د گرین څخه دی، او F1 چې دی دا بیټونه بیا د بلو څخه دی، چې دا خپل د RGB کلرو څخه په وجود راغلی. که موږ تاسو وګورو که H000 دا یو بلاک کلر دی چې تور دی، او H6F دا یو وایټ کلر دی، دا 60 دا یو بلاک کلر هیکزا کوډز دی، او 6F دا د یو وایټ کلر هیکزا کوډ دی. که چیرې موږ تاسو راسو 44 بیا 40 دا د یو ډارک ریډ کلر کوډ دی، او که موږ وایو EE او 40 دا د یو ریډ یعنی لایټ ریډ کلرز دی. چې موږ به راسو په خپله به اوس که چیرې موږ غواړو دغه پاراګراف ته رنګ ورکړو، یا هم راځو موږ تاسو خپله د سټایل الیمنټس کاروو چې په هغه کې موږ تاسو لومړی زه غواړم دغه H1 چې دی H1 دې ته زه یو داسې کلر ورکړم، یعنی دا زما هیډینګز ته کلر ورکړم. نو زه لومړی سلیکټر زما چې دی هغه H1 دی، دا زما سلیکټر شو، او د ډیکلریشن موږ څه شو کلر ډیکلیر مې کړ. د کلر پراپرټیز چې شته اورنج، یعنی دا زما لپاره یو اورنج کلر باید ولري. چیرې زه بیا راسم دوم سلیکټر زما لپاره پی ده، یعنی پاراګراف
چې دا سلیکټر سو او د کلر سلیټ ګری کلر که چیرې زه دا فایل سیو کوم او راسم براوزر که وګورو دغه کلر چې دی دغه د CSS بیسیک کلر چې دی دا اورنج کلر سو او په پاراګراف وګورو دغه سټایل ګری کلر سو یعنی خړ کلر سو چې دا د CSS کلرز و یعنی کلرز پراپرټیز و که چیرې راس موږ تاسو کو وګورو اباوت پیج هم زما دغه څه غواړم په اباوت پیج کې هم دغه کلرونه دغه کوم نو دا به زه کنټرول سی کنټرول زه سیو کوم اوس که راسم زه دلته about.html سرچ کوم about.html که وګورو د about هم پاراګراف د سلیټ ګری کلر دی او دغه h1 چې دی دا د یې اورنج کلر اخلي که چیرې موږ تاسو وغواړو دغه اورنج کلر موږ تاسو بل کلر تبدیل کړو که زه وغواړم دغه بلو کلر ته واړوم زه غواړم چې په about index1.html کې هم همدغه کلر دی همدغه دی زه غواړم دا هم بلو کوم نو دا زموږ لپاره یو سخت کار دی هر وخت موږ دوه ځایه کوډ چینجوو چې دا یو اسانه کار نه دی او زموږ کوډ بیا هم ډوپلیکیټ راځي نو د دې لپاره چې د دوه ځایه کوډ چینجولو مخه ونیسو که وګورو دا د CSS او که index1.html هم دا د کلر بلو شوی نو دې لپاره چې د کوډ ډوپلیکیشن یا ریډنډنسي څخه مخنیوی وکړو نو موږ یو ځان فایل اخلو چې د style.css چې خپله د CSS فایل په نامه یې CSS extension په نامه یو فایل اخلو او خپله دغه کوم سلیکټر چې دی د CSS دغه فایل ته انتقالوو او دلته دغه خپل سټایل کوم الیمنټ چې دی دا په هیډر کې له منځه وړو که اوس چیرې موږ راسو سټایل اوس که راسو موږ تاسې خپل پیج نو کوم رنګ نه دی انتخاب شوی نو د دې لپاره موږ تاسې باید په دواړو پیجو کې لینک ورکړو دغه ته لینک هغه ریلیشن چې دی سټایل شیټس دی او د اشاره چې دی یعنی ریفرنس چې دی هغه دا سلاش html که وګورو موږ ته دلته style.css ما دلته راپورت کړي نو راخلم دا کاپي کوم په about پیج کې هم دا style.css یعنی دغه پیج سره موږ لینک ورکړو که چیرې زه اوس راسم موږ دغه کې به کوم تغییر نه وي راغلی یعنی سیم به هغه کلر دغه شوی وي چې دغه زموږ ستاسې هغه د CSS هغه بیسیکس وایي یعنی کلر چې و د CSS اوس که موږ وګورو په index.html کې موږ پاراګرافس لرو اوس غواړم چې دا خپل د CSS ځینې نور الیمنټونه موږ تاسې وګورو چې څه ډول هغه کار کوي یا څه ډول موږ هغه کارولی شو نو راځو خپله په CSS کې تغییر راولو کلر یې بلو دی زه غواړم دې ته یو بیکګراوند کلر اورنج یعنی دغه زما د h1 بیکګراوند کلر اورنج راغی سایز یعنی د دې د فونټ باید څومره سایز ولري شل پکسله بیا هم دوم موږ فونټ ډیکوریشن وایو وبښئ بیا هم ټکسټ ډیکوریشن یعنی دا ټکسټ باید په څه ډول وي انډرلاین وي نه وي انډرلاین ساده وي ټول انډرلاین یعنی دغه زما د h1 ټکسټ دی دا باید انډرلاین چې دې ته ټکسټ ډیکوریشن وایي یعنی د ټکسټ انډرلاین وي نن انډرلاین وي بولډ وي څه ډول فونټ فامیلی یعنی د فونټ کوم فونټ وي ریلوي فونټونه چې موږ تاسو فونټ فامیلی د اریل فونټ فامیلی موږ راوستل یعنی دغه فونټ کار کوو ټکسټ الاین یعنی دا ټکسټ په کوم طرف دی چې په سنټر کې وي په رایټ سایډ کې وي که په لیفټ سایډ کې الاین دا هم په سنټر کې وي چیرې اوس موږ دا فایل سیو کړو که راسو براوزر ته وګورو دا دی هغه فونټ چې دی سایز یې هغه شل پکسله دی بارډر چې دی اورنج دی خپله د ټکسټ کلر چې دی هغه هم دغه دی که وګورو موږ تاسې ټکسټ انډرلاین هم دی او همداشان شل پکسله دی یو بل ټکسټ الاین په سنټر کې دی او په سنټر کې دی که څه غواړم دا ټکسټ الاین لیفټ طرف ته کوم یا رایټ طرف ته که راسم دا دی اوس رایټ طرف ته راغی بیرته
about page ځکه دغه فایل په دواړو سره لینک دی نو هیڅ کوم تغییر نه دی راغلی دواړه یو شی او about page هم دغه یو شی دی نو که زه راسم بیرته خپل پخوانی پیج دی index1.html ته نو هغه ښه دی اوس راځو زموږ د پاراګراف ډیزاین ته پاراګراف کلر یې سلایټ ګرې دی بیا هم ټیکسټ الاین موږ ګورو د پاراګراف ټیکسټ الاین زه ورته هم دا انګلیسي دغه د نو لیفټ ته یې لیکنه ده چې دا زموږ پاراګراف لیفټ طرف څخه شروع کیږي لاین هایټ یعنې زموږ دا پاراګراف چې دی دغه لاین هایټ د دې د دوو لاینو ترمنځ څومره فاصله موجود دی لاین هایټ یعنې د دې دوو لاینو ترمنځ څومره فاصله موجود وي درته همدا هم 10 پکسله فاصله که د دوو لاینو ترمنځ لیټر سپیسینګ یعنې زموږ ستاسې د دغه پاراګراف کوم حروفو ترمنځ څومره سپیس موجود که زه دا 10 پکسله کوم موږ تاسې یې ورچیک وګورو دا 10 پکسله فاصله ده چې یو لیټر له بل څخه دومره فاصله لري نو دا به موږ تاسې راکمه کړو 3 پکسله ته که وګورو دا زموږ لیټر اوس 3 پکسله هر حروف له بل حروف څخه فاصله لري بل کالم کاونټ چې موږ ته وایي که په ورځپاڼو کې تاسو لیدلی وي چې یو کالم داسې لیکل شوي بیا بل کالم لیکل شوي یا دویم کالم کاونټ زه غواړم 3 کالمه ماته واخلي دا پاراګراف که وګورو دا اوس په 3 کالمو کې تقسیم شو دا پاراګراف که زه ورته وایم 4 کالمه نو دا به په 4 کالمو کې وویشل شي که زه ورته وایم نه 2 کالمه نو دا به په 2 کالمو کې وویشل شي زه غواړم 3 کالمه پاراګراف واخلم که وګورو دا پاراګراف 3 کالمه دی نو بیا هم راځو بل د دغه کالم ترمنځو د 2 کالمو ترمنځو فاصله څومره وي کالم ګپ یعنې د دغو 2 کالمو ترمنځ دغه فاصله څومره وي دلته اوس تقریبا زه ورته وایم دا باید 50 پکسله شي که وګورو فاصله زیاته شوه یا هم 80 پکسله 80 پکسله که وګورو کالمو ترمنځ فاصله نوره هم زیاته شوه چې دا خپله زموږ تاسې هغه د کالمو ترمنځ فاصله وه بیا هم موږ تاسې که وګورو په پاراګراف کې موږ یو UL لرو یعنې ان اورډر لیست لرو نو راځو هغه زموږ تاسې لپاره سلیکټر UL دی او د هغه لپاره موږ تاسې مختلفې پراپرټیانې ټاکو لکه بارډر ویډت یعنې د دغه بارډر څونه اندازه ولري زه ورته دا باید 4 پکسله وي که راس موږ وګورو هیڅ بارډر دلته نشته نو موږ وایو د بارډر سټایل کلر بلاک که چیرې موږ اوس راسو وګورو دا د بلاک بارډر 4 پکسله ویډ دی او سټایل یې سالیډ دی که چیرې زه وغواړم دا سټایل یې ډش کمه یعنې د دې داسې ډش دی او که ډاټ یې کم ډاټډ نو دا به ټکي دغه یې نو بیا هم زه بارډر سالیډ که وګورو دا بارډر سالیډ موږ کولی شو چې دغه کوډ چې دی دا په یو لاین کې هم ولیکو زه غواړم کیدای شي دغه کوډ زه کمنټ کړم د کمنټ کولو لپاره د دغه کوډ لپاره کنټرول _ دا خپله په اتومات ډول کمنټ کېږي نو څنګه غواړم نو اتومات زه لیکم بارډر چې کله ما د بارډر ډیکلیریشن وکړئ نو د هغه پراپرټیانې چې شته اول 4 پکسله یعنې د بارډر ویډت شو سټایل سالیډ او کلر یې هم بلاک که وګورو نو هیڅ چینجز به موږ ستاسې په بارډر کې نه راغلي چې دا و د بارډر کلر یعنې پراپرټیز وي موږ کولی شو چې د خپل شاوخوا کوم 4 طرفه بارډر چې لرو دا ختم کړو یا یوازې لاندې بارډر ورکړو یا یوازې لیفټ سایډ ته یا رایټ سایډ ته یا اباو سایډ نو دا به هم کمنټ کړو زه به راسم بارډر باټم بارډر بیا هم ماته ته 4 پکسله سالیډ ډاټډ یعنې دا سالیډ او بارډر لیفټ دا هم 4 پکسله سالیډ دا به
داشت کو او کلر به هم گرین و دا لور کلر به هم ریډ کو که چیرې وګورو موږ تاسې دغه اندازه به زه کمه کړم دا به 2 پکسله کړم خو چیرې راسو موږ تاسې ګورو که دا لاندې ریډ بارډر دی 2 پکسله دی او دغه په لیفټ سایډ چې دی داشت بارډر دی چې 4 پکسله دی زه به دا 4 پکسله کړم او دا لاندې بارډر بیا 8 پکسله کړم که وګورو دغه 8 پکسله دی دغه لیفټ سایډ ته بارډر او لاندې بارډر چې دی هغه هم 4 پکسله دی غواړم د دغه لاندې بارډر یعنی بارډر باټم ډاټ ته واړوم که وګورو ډاټ بارډر شو او لیفټ طرف ته داشت بارډر که چیرې موږ وګورو دا زموږ ال آی چې دی یا لیسټونه چې دی دا ډاټ لري نو راځو موږ تاسې د ال آی پراپرټیز ټاکو که راسو ایچ ټي ایم ایل کوډ ته دا زموږ لپاره ال آی دی نو د ال آی پراپرټیز ټاکو چې موږ تاسو لپاره ال آی کوم ډیزاین ولر زه وایم ال آی سلیکټرز دی زموږ لپاره د دغه ال آی هغه لیست سټایل څنګه لیست سټایل ټایپ چې دی دا واري ډي آی سی اس دی کله زه سیو کومه نو ډاټ لګېدلی دی که دا زه نان کومه نو ډاټ به له منځه ولاړ سي اوس ډاټ نه لري زه غواړم دغه ته ال آی ته د دغه ته ټکسټ ته شډو ورکړم ټي ای ایکس ټي ټکسټ شډو 2 پکسله چې دی لیفت رایټ دی هم 2 پکسله باټم پورته دی او لایټ ګرین یا لایټ بلو د دې یو کلر سوچ موږ تاسې ورکړي چیرې موږ وګورو اوس راسو او دا لیست سایز ورکړو که وګورو دا د یو څه شیډو یې راوړې ده چې 2 پکسله د لیفت سایډ څخه رایټ سایډ خواته تللې 2 پکسله لاندې راغلې ده او بیا هم داسې شنه ده شین کلر کې ده دغه شیډو یې که چې زه دا کلر داسې ګرین یا اورنج ته واړوم چې لږ تېر کړي یلو که وګورو اوس یلو شیډو یې واخیستله دغه زموږ داسې لیسټونو چې دا خپله د سی اس اس سلیکټرز و ال آی او دغه ډیکلیریشن و چې لیست ټکسټ شیډو او پراپرټیز یې هم یلو کلر کې وه یعنې موږ کولی شو چې هیکزاډیسیمل کوډونه واخلو که پر دغه موږ څنګه کلیک ونیسو نو اتومات که موږ دغه کرسر دلته راکړو دلته موږ ته هیکزاډیسیمل کوډونه اړوي چیرې زه پر هر ځای کلیک وکړم دا دی 092 اف 6 ډي دا دغه کوډ څو که راسم دغه زرغون کوډ راواخلم دا 1 ډي بي 8 دا هیکزاډیسیمل درویشت دی او ګرین 120 دی او بلو چې دی هغه 15 دی چې دا د ارچیبي له هغه وروسته زموږ ستاسې دوهمه موضوع چې دغه inline elements دی او inline elements کوم element دي don't take up any more room than their content needs دا نور فاصله نه اخلي یعنې ډېره یعنې د دوی کانټینټ چې دی دا چې څومره فاصلې ته ضرورت لري هغومره اخلي یعنې د پوره پیج اړوند فاصله دوی نه اخلي یعنې څومره چې د دې کانټینټ ضرورت و هغه اخلي چې دغه الیمنټونه چې موږ وایو انلاین الیمنټس چې په دې کې سپانز دي ایمیجز دي سټرانګز دي او ای ام دی ای ده چې خپله د لینکونو لپاره موږ استفاده کوو او همداسې نور دي یعنې دا هغه الیمنټونه دي چې ډېره فاصله نه اخلي که موږ تاسې چیرې راسو په ویس کوډ کې زه راسم د اباوټ پیج ته دا به زه هم داسې کوم اوس موږ تاسې په دې کې لومړی الیمنټس چې موږ تاسې وایو inline elements each one به زه دغه inline span tag بیا هم موږ تاسې په inline element کې موږ تاسې بل چې دی هغه هم am او بل زه هم span element راخلم چې که چیرې دا کنټرول ایس کړو او موږ تاسې راسو خپل براوزر ته او زه دلته هم about.html وم about که وګورو د inline elements هغه دا یو د لینک ټګ دی چې موږ تاسې ورته ویلی شو دا سپان ټګ شو دا ای ام ټګ شو یعنې دغه ای ام ټګ چې دی دا زموږ دغه کوي او دا انادر سپان ټګ شو چې دا ټول په یوه لینک
یعنی دوی اضافه فاصله نه، یعنی څومره چې د دې الیمنټس ضرورت و هغومره فاصله دوی یعنی بل لاین ته نه راکښته کېږي. که چیرې موږ غواړو دا یو بل لاین ته راکښته کړو بیا به موږ داسې مجبور یو چې بار استعمالوو. که وګورو اوس دا ټول په دا یوه لاین کې چې دې ته انلاین الیمنټس وایي. بل موږ تاسې بلاک لیول الیمنټس وایي. ټیک اپ د هول ویډیټ اف د پیج regardless of content، یعنی دا د مکمل پیج ویډیټ اخلي څومره چې په دې کنټینټ پورې تړاو ولري. که موږ راسو په دې کې د فی ټاګ دی، د ډیو ټاګ یا الیمنټس دی د h1 h2 h3 تر h6 پورې دا الیمنټونه په شکل یو ال آرډر لیسټونه دي، او ال آرډر لیسټونه دي، ال آی لیسټ دي او داسې نور چې دې ته موږ بلاک لیول الیمنټس. چیرې موږ خپل میس کوډ ته راسو نو دلته به موږ تاسې h2 چې په دې کې موږ تاسې ووایو چې زموږ لپاره په دې کې ډیو شامل دی. ډیو که چیرې موږ براوزر ته راسو که وګورو هغه ال آی ټاګ ته موږ تاسې په دغه کې لږ سټایل وکړی وو، نو زه به راسم دلته په دغه د ال آی د ټاګ سټایل به زه کمنټ کوم. که موږ وګورو دا زموږ ستاسې لپاره بلاک لیول الیمنټس. که وګورو ډیو دی، انادر ډیو دی، اچ ټاګز دی، ال آی ټاګ دی، سیکنډ ال آی ټاګ دی. که وګورو دې ټول پیج یعنی د مکمل پیج اندازه یې اخیست تر دې ځایه بیا دا بل په نیو لاین کې چې دا هم د مکمل پیج اندازه. که چیرې موږ راسو دا سپان ته بارډر ورکړو بیا دغه ډیو ته بارډر ورکړو نو دا به موږ ته ډېره ښه معلومه شي. نو رابسو سپان ټاګ ته به زه بارډر 4 پکسل سولید که بیا راسو موږ تاسې یو بل سلیکټر وټاکو چې هغه موږ تاسې لپاره ډیو دی، دې ته هم بارډر ورکړو سیم پراپرټیز لري. که راسو که وګورو دغه د سپن بارډر شو چې دغه د ټول پیج نه او دا دغه که وګورو د دې ډیو بارډر که وګورو تر دې ځایه رسېدلی، دا دوهم ډیو هم تر دې ځایه رسېدلی. که h3 ټاګ ته موږ بارډر ورکړو هغه هم دغسې. که وګورو دا ټول الیمنټونه چې دي دا بارډر دی، یعنی هغه انلاین الیمنټس چې دی هغه سپان ټاګز دی، ایم ټاګز دی، ای ټاګز دی او سپان دی او داسې نور ټاګونه دي. او دغه ډیو چې دی دا هم بلاک لیول الیمنټس دی. که موږ راسو وای بلاک لیول الیمنټس وګورو که پی ټاګ وګورو دا یو ان بلاک لیول الیمنټس دی. په دې کې که ای ټاګ وګورو دا یو انلاین الیمنټس دی چې دا خپله ځان ته دغه والی. چیرې دا پی وګورو دا دغه دی، دا هم یو بلاک لیول الیمنټس دی چې موږ تاسې هلته وکتل په دغه کې. اوس به زه راسم دا پی ټاګ ته پی به هم دلته موږ تاسې ورته راسو موږ تاسې وګورو پی دلته موږ تاسې نه لرو. که زه لاړ index 1.html ته لاړ شم وګورئ پر پی باندې پاراګراف 4 باندې هم بارډر دا د وجود لري چې دا خپله د پی الیمنټسو یعنې امپارټرسو چې موږ تاسې یې کارولی شو په CSS کې. که چیرې زه بیا هم راسم about.html ته about.html ته او CSS کوډ ته هغه وروسته موږ تاسې لپاره بله موضوع چې د هغه پډینګ اینډ مارجن. پډینګ څه ته وایي؟ که چیرې موږ وګورو دغه ډیو یو ټکسټ د دغه ټکسټ او د دې بارډر ترمنځ دغه فاصلې ته رایټ لیفټ باټم او ابو فاصلې ته دې ته موږ تاسې چې د ټکسټ او د بارډر ترمنځ فاصلې ته پډینګ وایي. د ډیو او د دې ډیو د دغه بارډر ترمنځ فاصلې ته پډینګ وایي او د براوزر او د یو ډیو هغه د بارډر یعنې د مکمل ډیو او د براوزر ترمنځ فاصلې ته بیا مارجن وایي. که چیرې موږ راسو په براوزر کې وګورو که دغه سپن دلته وي مثال د خبرې دا ډېر نږدې دی. که موږ تاسې دا h1 وګورو بارډر ته ډېر نږدې دی چې دې ته خپله مارجن وایي.
که چیرې د دغه ایلیمنټس انلاین ایلیمنټس ګورو د دغه او د دغه د بیکګراوند کلر د بارډر ترمنځ فاصلې ته چې د هغه padding وایي. padding د ټکسټ او د ټکسټ د بارډر ترمنځ فاصلې ته padding وایي او د مکمل سلیکټر بارډر او د براوزر د بارډر ترمنځ فاصلې ته مارجن وایي. که چیرې موږ تاسې راسو اوس ایډیټر ته که زه راسم دا H1 چې دی دا انډرلاین ته صحیح شو دې ته padding 15 پکسله اندازه درته وایم. که اوس راسو موږ تاسې ګورو دا لږ د خپل بارډر څخه دغه شو نه 10 پکسله اندازه او 510 پکسله سوري دا د 10 پکسله اندازه شو چې دې ته د دغه ایلیمنټ یا ټکسټ او د ټکسټ د بارډر ترمنځ فاصلو ته موږ padding ویلی شو او مارجن د براوزر 20 پکسله او د یو ټکسټ د بارډر ترمنځ فاصلې ته موږ تاسې مارجن ویلی شو. ګوره دا اوس د براوزر چې دومره اشیاء څخه وګورو دا دغه نه دی خو دا 20 پکسله فاصله لري له دې بارډر سره له دې پورته بارډر سره. موږ تاسې چیرې په لیکچر کې وګورو دغه ته مارجن وایي د براوزر او د یو ټکسټ ترمنځ فاصلې ته د براوزر د بارډرو او د ټکسټ ترمنځ فاصلې ته مارجن وایي. د ټکسټ او خپله د ټکسټ بارډر ترمنځ فاصلې ته padding وایي. که بیا هم راسو padding and margin دا په انلاین ایلیمنټو کې دی. که دا یو ټکسټ وي نو دغه padding یعنې د ټکسټ د بارډر سره هغه دا ژیړ رنګ چې دی دا خپله مارجن دی. خو زه غواړم دغه یوه سپن ته زه بارډر 1 پکسل solid black اوس که راسو padding 10 پکسله که چیرې زه دا راسم براوزر ته که وګورو دا 10 پکسله دا دې فاصله لري 10 پکسله. که راسو بیا هم کوډ about.html ته دغه بار زه له منځه یوسم 10 پکسله دوی فاصله لري د خپل بارډر سره. اوس غواړم padding ورکړم یعنې د دغه براوزر له بارډر څخه دوی باید داسې یا کښته بیا که راسو مارجن ګوره که وګورو دغه 20 پکسله ده دی 10 پکسله شو دومره دغه ځای ته دې ځای 10 چې دې ته padding او مارجنز وایي. که چیرې زه راسم دا هم ډیو که وګورو زموږ ستاسې ډیو دغه دی 10 پکسله او دوی هم padding چې دی هغه 10 پکسله دی او هغه مارجن چې دی هغه 10 پکسله چې دا و د padding او د مارجن. غواړو موږ تاسې د دغه padding مارجن دغه ویډیو ته انتخاب کړو ویډیو ته ویډت یې 100 پکسله کړه او هایټ که وګورو دا یو ډیو څه دا دوهم ډیو څه چې دا ویډت دی او دا یې هم هایټ دی. که چیرې موږ اوس راسو زه دا ډیجیټل نو دغه داسې نو په راتلونکو ویډیو کې به موږ تاسې دغسې یو ډیزاین که چیرې موږ داسې یو ریسپانس یو ډیزاین به په راتلونکي کې زموږ ستاسې دغه کرش کورس چې دی دا هم د دې په اړه دی چې څنګه داسې یو ریسپانس یو ډیزاین جوړولی شو. داسې یو ریسپانس یو ډیزاین چې موږ دلته خپل ایمیل هم انټ کولی شو. داسې یو ریسپانس ډیزاین به موږ تاسې په راتلونکي ویډیو کې مکمل وګورو چې څنګه موږ تاسې د میډیا کویري له لارې یو ریسپانس یو ډیزاین جوړولی شو. که زه دغه تاسې وګورو دا د ډیو څو چې دغه د ډیو مارجن او paddings و پر دې باندې مو خبرې وکړې نو په راتلونکي ویډیو کې به موږ تاسې پر یو داسې ریسپانس یو ډیزاین باندې خبرې وکړو. انډیکس که وګورو دا یو ریسپانس یو ډیزاین دی څنګه داسې یو ډیزاین جوړولی شو. دانش دلته موږ تاسې کله ایمیل هند کړو نو دی خپله داسې یو بارډر غوره کړي. که چیرې راسو وګورو او که چیرې موږ تاسې دغه لږ کوچنی کړو نو دی څنګه د میډیا کویري له لارې یو ډیزاین ځان ته اتومات اخیستلی شي. که چیرې موږ تاسې بیا هم دا غټ کړو او راسو انسپیکټ د موبایل په یو سایز کې موږ تاسې وګورو څنګه د موبایل ډیوایس کې دی دا یو ډیزاین شو. زه غواړم چې دا د
موبایل په سایز کې وګورو. نو که وګورو دا د ګلیکسي S5 کې دا پیج دا نومونه راځي، داسې پیج راځي. که وګورو په آیپاډ کې څنګه وي دا پیج، آیفون کې، آیپاډ کې، که وګورو په آیپاډ کې بیا دغه ډیزاین داسې. نو څنګه داسې یو ریسپانسیو ډیزاین جوړول چې په راتلونکي کې موږ انشاءالله په دغه باندې راتلونکي څو ویډیوګانو کې د CSS کار